د روزې متعلق الله تبارک و تعالی خپل کلام پاک کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اے د ایمان خاوندانو تاسو باندې روزې فرض کړې شوې دي لکه څنګه چې مخکانو خلقو باندې فرض کړې شوې وي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو تقوادار شئ متقیان جوړ شئ ایاما معدودات دا د شمار ورځې دي کله یو کم دیر شوي او کله پوره دیر شوي نبی علیه السلام د اسلام بنیاد چې کوم پنځو خبرو باندې ښودلی دی اوله کلمه طیبه دویم منځ او دریم زکات چې مخکې مسلسل 4 جمعې په هغې باندې بیان وشو او 4 نمبر دی روژه او د روژې مقصد دی تقوا انسان کې الله تبارک و تعالی حیوانیت صفتوں میں خدے او پدې کې د ملکوتیت صفتوں میں خدے کده خپل ځان باندې قابو ساتي نو دې الله تبارک و تعالی چې کوم فرشتو رقم صفات ورکړي دي ملکوتی صفتونه هغه پدې کې راتلی شي او دې الله ته نږدې کېدی شي او قدر پسره کې دې الله یاره نه وي نو بیا دې د حیوان والا صفات پدې کې موجود دي د حیوانیت طرف ته روان وي دغه وجه الله تبارک و تعالی روزه فرض کړه چې د انسان کې دا حیوانی چې کوم صفت ته دا قابو شي ملکوتیت صفت د راشي او د خپل رب پیژني دغه وجه د روزه حکم دی لعلکم تتقون چې تاسو متقیان شئ د روزې مقصد صرف دا نه دی چې سهار نه ماښامه پورې ته تل نه برداشت کا لوږه برداشت کا او ته سهار نه ماښامه پورې خپل جایز خواهش هغه مه پوره کوه بلکې روزې مقصد دی لعلکم تتقون تقوا په تاسو کې راشي کم چې الله شیزونه حلال کړي و هغې په دې میاشت کې تا باندې حرام کړل د رځې چې کوم حرام و د هغه حرمت خو زیات چې کوم د هغه زیات شو چې د هغې نه ځان مونږ بچ کړو په تقوا کې یو سړي کې راغلله دې روژې میاشتې کې د دې د روژې چې کوم مقصد دی هغې حاصلولو والا دی او که سړی متقي نه دی تقوا پکې نه راځي نو بیا دې حیوانیت طرف ته روان دی دله روژه سفیده هغه ونه کړله صرف فرض و چې ده پوره کړله دغه وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رمضان مبارک میاشت داخل شي نو جنت تمام دروازې الله کولاوي کی او د جهنم تمام دروازې الله تبارک و تعالی بند کی شیطانان اترلی شي او یو روایت کې دی چې د رحمت دروازې الله کولاوي کی شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه دې حدیث په تشریح کې فرمایي چې د الله چې کوم اطاعت گزار بندگان دي د الله چې کوم صالح بندگان دي نو هغو په دې میاشت کې په نیکو اعمالو کې په ذکر اذکار کې په تلاوت کې هغو مشغوله شي نوافلو کې مشغوله شي قرآن پاک اورېدو قرآن پاک لوستلو کې مشغوله شي نو گویا دو ځان ته د الله د رحمت دروازې کلاوې کړي د الله رحمت دروازې دو باندې کلاوې شته دي او د جنت دروازې دو لپاره کلاوې کړی شته دي او د دې کې دنه چې کوم د الله د مرضۍ نه خلاف کارونه هغه دو پرېښودل نفس باندې قابو موندله نو د الله رحمت دروازې دو باندې کلاوې شته دو باندې رحمت باران ورېږي که نه د دې مقابلې کې هغه کسان چې هغو د روژې کې هم د الله نافرمانۍ کې مبتلا دي یا کفر او شرک کې مبتلا دي هغو لپاره بیا داسې نه ده چې رحمت دروازې هغو لپاره کلاوې جهنم دروازې بند دي هغو له د جهنم دروازې مستقل او کلاوي او یو حدیث کې دی نبی علیه السلام ارشاد فرمایو چې کله د رمضان مبارک اولنۍ شپې لکه سبانۍ د اتوار شپه انشاءالله نو صفدت الشیاطین ومردت الجن الله تبارک و تعالی شیطانان اتړي او سرکشه پیریانو مو اتړي وغلقت ابواب النار
او د جهنم دروازې بندې کړي مسلمانانو دپاره چې دو داسې عمل د دونه ونشي جهنم مستحق جوړ شي. او فلم یفتح منها باب، د جهنم یو دروازه هم کلاوني. وفتحت ابواب الجنه، او د جنت دروازې کلاوې کړې شي. فلم یغلق منها باب، او د هغې نه یوه دروازه هم بنده ني. اته واړه جنت دروازې کلاوې شلې او اووه دروازې لها 7 ابواب قرآن پاک کې دي. جهنم اووه دروازې دي، اووه واړه الله تبارک وتعالی بندې کړې. اوس اعلان کوي په اولنۍ شپې باندې. هغه اعلان د الله د طرف نه دا دی، هغه الله د طرف نه مسلمانانو ته دا اعلان کیږي، انسانانو ته دا اعلان کیږي، یا باغی الخیر اقبل، اے د خیر تلاش کوونکي اوس مخې ته راشه. ماحول جوړ دی، ماحول سازگار دی، مخې ته راشه، الله سره تعلق جوړ کا، مخې ته راشه، قرآن سره تعلق جوړ کا، مخې ته راشه، جمعه سره تعلق جوړ کا، مخې ته راشه، مخکې تا نه ذکر نه کېده، ذکر اذکارو کې مشغول شه، مخې ته راشه، تهجدو کې مشغول شه، اوابینو کې مشغول شه، مخې ته راشه، تا نه مزدونه قضا شوي دي، هغه مزدونو قضا وګرځوه، مخې ته راشه انسانه، او د الله تبارک وتعالی مخکې خپلو مخکنو ګناهونو باندې وجاړه، فریاد وکړه، الله سره تقرب، الله ته نږدې شه. ویا باغی الشر اقصر، او ای د شر تلاش کوونکی اوس بس کا. مخکې به چې شپه شله ته به ډاکې راتلې، ته به غلا راتلې، ته به زنا راتلې، ته به بل یو ګناه کار طرف ته روان وي. اوس دا میاشت د دې کارونو نه دی، دې میاشت کې دا کار پرېږدي، دا اقصر ودرېږه، بس کا. الله تبارک وتعالی د نافرمانانو نه ځان بچ کا. ای د شر تلاش کوونکیا اقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل لیله. او الله تبارک وتعالی په دې شپې کې ماښام ټیم کې هره شپې بې سامه به مخلوق چې کوم دی هغه د جهنم نه ازادي او روزانه ازادي. نو دې میاشتې کې ما ته او تا ته دا فریاد دی، ما ته او تا ته دا حکم دی، یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر تلاش کوونکیا مخې ته راشه. تا ته موس ګران دی، لیکن ته ځان باندې نفس باندې لته کېده موس کوه. ستا زړه خو دا غواړي چې بانګ ووي نو خالص امامتۍ ته ولاړه ووځم بار ته، داسې مه کوه، بانګ نه مخکې راشه، قرآن نه واخله، قرآن کولاو کا، تلاوت وکړه او الله سره خپل تعلق جوړ کا. ستا زړه خو دا غواړي چې بدنظري وکړه، لیکن د هغې نه ځان منې کا. ستا زړه خو دا غواړي چې حرام روپۍ هرې اړه چې پیدا کا، لیکن د هغې نه ځان منې کا. ستا زړه خو دا غواړي چې زه د الله نافرماني کې ولاړ شم، ځکه نفس تا سره لګېدل دی، لیکن د هغې نه منع شه، نیکۍ طرف ته راشه، د شپې تهجد ولاړه پاسه، دشمنۍ وکړه، د الله مخکې وژاړه، فریاد وکړه. دې میاشتې کې مخې ته راشه. ولې چې دې میاشتې کې الله تبارک وتعالی ډېر برکتونه ایښي دي، او دې میاشتې کې الله تبارک وتعالی هغه د دغې وزن زیات کړی دی د عمل. 1 کیلو چې شی استعمالی نو د هغې وزن 70 مې بدلي. یو مسکی فرض 70 فریضې ته ادا کړی دی، یو مسکی نفل گویا تا یو فرض ادا کو، شی حق دی، رکعتونه هغه 4 دي، وزن پکې الله تبارک وتعالی زیات کېښلو. نو څنګه چې نیکو اعمالو له الله تبارک وتعالی په دې میاشتې کې وزن زیات کو، دغه شان د بدعملۍ دپاره، بدکردارۍ دپاره، دروغو دپاره، غیبت دپاره، چغلۍ دپاره، غلا دپاره، ډاکوۍ دپاره الله د هغې ګناه هم زیاتوي. کم ګناه کم مقام کې او کمې زمانې کې چې یو کار کې اضافه راځي، الله محمود فرمایي چا په حرام کې دا نموز وکړو او په 1 لاک باندې دی، مسجد نبوي کې دا نه تاموز وکړو نو هغه په دغې 50,000 باندې دی، خپل جومات کې دا نه تاموز وکړو یو موز، او دا موز چې کوم دی تا امامتۍ سره وکړو 27 باندې الله بدلوي. گویا دا مقام دی، دل الله تبارک وتعالی چت مقام ځای ورکړ دی، هغې وجه دا درجه زیاتېږي. دقه شان ته په دغه مقامونو کې یو کس ګناه کوي نو دا ګناه هم زیات دی. د حرام کې دننه دی، د بدنظري کې غلا کې دا ګناه هم زیات دی، مسجد نبوي کې دننه دی هغه ګناه هم زیات کوي، جماعت کې دننه بار سره خلق وي سپلی وړي نو څومره هسې څوک غلا وکړي هغه ته څوک نه وي، لیکن جماعت ته سپلی وړي د مزد راغلی که صدر راغلی د نه سپلی وړي د ځنې غلا وکړه، جماعت ته هم څوک غلا کوي. نو دا ځای داسې دی دې ځای کې څوک غلط کار کوي نو هغه عمل بدعملۍ به الله تبارک وتعالی هغې ګناه هم زیاتوي. د دې وجه نه ته د ګناه نه ځان بچ کا. دقه شان ته رمضان مبارک کې چې الله د نیکو اعمالو ثواب زیات کو، د ګناه هم زیاتېږي،
لہذا دې میاشت کې موږ د ګناه نه ځان بچ کول دي او الله تبارک وتعالی سره تعلق جوړول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رمضان مبارک نه مخکنی ورځې باندې نبی علیه السلام ته خطبه فرمایله. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي او پای کې دا ارشاد فرمایو یا ایها الناس ای خلقو قد اضلکم شهر عظیم تاسو باندې سولې کو یو دا راغله تاسو باندې یو داسې میاشت چې هغه میاشت عظمت والا میاشت ده. شهر مبارک داسې میاشت راغله چې هغه برکت والا میاشت ده. هغه برکت تمام آسماني کتابونه الله تبارک وتعالی په دې میاشت کې هغه رالیږلي دي. هغه میاشت الله تبارک وتعالی تورات پای کې لګلې، انجیل هغه کې لګلې، زبور هغه لګلې. الله تبارک وتعالی په دغه میاشت کې صحف ابراهیم او صحف موسی په دې کې لګلې. د شیس علیه السلام صحیفې په دې کې راغلي. قرآن پاک په دې کې راغلی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. هغه میاشت هغې کې یوه شپه ده لیکن د هغې طاقت هغې کې الله تبارک وتعالی دومره لوی اریښی دی چې هغه د زرو میاشتو د عبادت د غوره ده. هغه میاشت تاسو باندې راغلله، مبارکه میاشت ده، عظیمه میاشت ده. شهر فيه لیلة خیر من 1000 شهر. هغه میاشت چې الله تبارک وتعالی هغې کې یوه شپه ایښې ده چې هغه د زرو میاشتو نه غوره ده.